یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر و. داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو، نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته شه. د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه، دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه. نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه تینا غرونو ته لاړو، چې غرونو ته لاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید، نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې و دا خو رښتیا وه او والله چې عذاب را روان دی. نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګې ته ووته او ټول خدای ته سر په سجود شو چې یا الله مونږ ستا د پیغمبر نافرمانی کړې ده، خدای معافي غواړو، مونږ معاف کا. اراغله عذاب ته نه واپس لاړو. چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو، بس صحیح خلق شو. یونس علیہ السلام چې څو وخت کې راغی هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباه شوي. چا ورته لاره کې وي چې هغه باندې خو عذاب راغلی او خو هغه عذاب ته واپس لاړو، قوم تباه نشو. یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکړي، دوی بداو وی چې تا مونږ ته دروغ ویلیو، مونږ باندې خو عذاب را نغی. دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لاړ شه او که داسې لاړ شه. نو دی روان شو مخ په دریاب باندې او خیال یې وکړ چې د دې دریاب نه هغه غاړه به لاړ شم او هلته به وخت تېروم. کشتۍ کې چې سور شو کشتۍ روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتۍ ونښته. چې ونښته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي، مانګیان دي د کشتۍ چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کو. आवाज وشو چې په دې کشتۍ کې د مالک نه څوک باغی را تښتېدلی دی. نو دا کشتۍ به تر هغې نه روانېږي چې تر څو پورې هغه باغي تاسو دې سیند ته نه غورځولی. کشتۍ والا اریان دي چې څه چلو کوس. دې کشتۍ کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغی وي، د شان او شوکت نه یوم، او بیا د پیغمبر خو ډېر لوی مقام وي، ډېر لوی شان او شوکت وي،
باغی چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باندې یو تا ګوري بل تا ګوري بل تا ګوري یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې اباغي زېما ما وګرځوي دې دریاب تنو الا بدا کشته روانيږي کینی نه رواني اغي ورته وی چې ستاد شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پوره دا کشته روانه نشي ډېر وخت پکې تیر شو کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبوره شوه مانګیانم مجبور شو یونس علیہ السلام یونی وو دریاب ته وغورځول او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د تب دریاب یو نهنګ د حکم کړو چې دې کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا اغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ورغورځول هغه ونی و خلک او بس تیرې نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي ما دا ستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړې ده دې بستا په دې خېټه کې قیدی تاسو خیال راکړئ سلويخت ورځې یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي اوزم بڅنګا نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر ته سبحانك پاکی دا تعالی را انی کنت من الظالمین خدای ما پزان زیاته کړي دي چې ما ستاسو یو حکم انتظار نه دی کړی عزیزانو سلويخت ورځ یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله یونس علیہ السلام پیغمبر دی صرف قوم تلانړو او مخ په دریاب روان شو او دا الله د حکم انتظار یې وکړ نو الله د کشته نه مئی لاندې وغورځولو مئی تیر کړو او سلويخت ورځې خدای د مئی په خېټه کې قید کړو او ورته وی چې دې خېټه کې به ته قیدی
تا زما د حکم انتظار ولې ونه کړ؟ ولې؟ نو د کب په خېټه کې په دریاب کې 40 ورځې یونس علیه السلام غوندې پیغمبر قید کړی. زمونږ ټول عمر د خدای د حکم دی انتظار خو څه کوي؟ باغیان یو چې مونږ به څومره کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې کېږي. نو وظیفه ورته خدای د مئی په خېټه کې وښوده چې په تیارو کې خو پروت دی، وظیفه وکړه چې نجات درته وشي. لا اله الا انت سبحانک، خدای تا نه بغیر بل څوک نشته، ته پاک یې. انی کنت من الظالمین، خدای ما په ځان زیاته کړي چې ستا د حکم انتظار مې نه دی کړی، معافي غواړم. نو 40 ورځې پس مئی ته حکم وشو چې ورشه اوسې د دریاب په غاړه الټي کا. نو راوړو د دریاب په غاړه الټي کو، او د کدو بوټي ته حکم وشو چې ورشه د کب په خېټه کې بدن کچه شوی دی، ته پې ورشه بوټی سوری جوړ کا چې دا بدن مچان پکې دي. یونس غوندې سړي سره دا چل